ګران دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې روغ جوړ وئ. ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلم. ډېره په زړه پورې ویډیو ده. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو ټوله را سره وګورئ ترڅو د راکي رابټ څخه ویډرا ټول هغه مرحلې بشپړې کړو چې ترڅو هغه لپاره موږ الیجیبل شو یا وړ شو ترڅو دغه ټوکن یې ترلاسه کړو. نو څه ډول به له راکي رابټ څخه موږ ټوکن ترلاسه کوو. دوی یو نوی اپډیټ تېره ورځ په خپل ټیلیګرامي بورډ کې راوست چې څه ډول موږ د ایر ډراپ د ترلاسه کولو لپاره وړ کېدلی شو، الیجیبل کېدلی شو. نو په دغه ویډیو کې سټیپ بای سټیپ ټوله طریقه درته ښیم او یوه غوښتنه له تاسو څخه همدغه لرم دوستانو، هغه کسان چې نوي راځي چینل حتما سبسکرایب کوئ ترڅو له نویو معلوماتو او د نویو ایر ډرافونو په هکله تاسو ته پر وخت خبر درکړم او ګټه لاسته راوړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. دغه آپشن تاسو وینئ دوستانو، دغه آپشن دوی پرون اډ کړ. نو اوس دلته RBTC ایر ډراپ یعنې راکي رابټ ایر ډراپ ښیي چې 2/3 لیکلې ده. 2/3 څه معنی او دا وخت ولې کم ډاون کیږي یا راښکته کیږي، کمیږي. نو راځو په دغه مرحله باندې کلیک کوو. دوستانو دلته اوس د 2/3 مطلب یې دغه ده چې موږ د ایر ډراپ د وړ کېدلو لپاره 2 مرحلې بشپړې کړې او یوه مرحله پاتې، هغه میک ا ټون ترانزیکشن ده. یعنې موږ باید له ټون کیپر والټ څخه دوی ته 0.5 ټون کوینه چې 2.8 تر 2.7 او یا تر 2.15 ټون کوینه پورې کیږي. دا اوسنی قیمت یې ممکن ټون کوین راوغورځي، بیا د ډالرو دغه قیمت یې هم راکمیږي، بیا که پورته لاړ کیدی شي تر 3 او 2.90 ډالرو پورې ورسیږي. نو ملګرو راځو دغه مرحله به څه ډول بشپړو، دغه ټول درته ښیم. او بل دغه د وخت حساب ده چې دا وخت ولې کم ډاون کیږي. یعنې موږ دومره 4 ورځې 18 ساعت او 43 دقیقې وخت لرو ترڅو دغه مرحله بشپړه کړو او له هغه وروسته موږ نسو کولی چې دغه مرحله بشپړه کړو. راځو له ټون کیپر والټ څخه ورته 0.5 ټون کوینه رالیږو. سټارټ باندې کلیک وهو. دوستانو د انټرنیټ یو څه ستونزه وه، نو اوس موږ خپل ټون کیپر والټ څخه دوی ته 0.5 ټون کوینه چې 2.48 USDT کیږي دغه ورته ولیږل. نو اوس بیرته ځو خپل ټیلیګرام بورډ ته چې دوی موږ ته هغه آپشن آن کړی او که نه. نو دوستانو دلته لا تر اوسه ټون ترانزیکشن نه ده ترسره شوی. زه ویډیو یو څه سکیپ کوم ترڅو دغه مرحله یو څه سکیپ سي او دوی ته ټون کوین ورسیږي. دوستانو دغه د تاسو لیدلی شئ چې موږ د RBTC یا رابټ ټوکن لپاره موږ وړ شو، الیجیبل شو. تاسو لیدلی شئ چې دغه پروسه بشپړه شوله او نور موږ ته به انشاءالله د دوی لخوا ټوکن لیږل کیږي. نو دلته هم کتلی شو چې دوی دلته هم ټیک مارک وکړه، هغه 2 هغه مرحلې وي، هغه 3مه مرحله یې هم بشپړه شوله چې مخکې موږ 2 بشپړې کړې وې. نو دغه طریقه وه، په دغه طریقه باندې سټیپ بای سټیپ مخته لاړ شئ انشاءالله چې له کومې ستونزې سره به نه مخ کیږئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه سوي. نو په الله مو سپارم، ښاد او آباد اوسئ. ښه وخت درته غواړم.